دا وخت موږ د کلي عبدالله ډسټرکټ کلي عبدالله جلاباغ چې کومه سیمه ده د افغانستان سره نږدې ده. په کوم وخت چې د برطانیې چې کوم جنګ روان و په سب کانټیننټ کې نه د هغه ځای چې کومې مورچې وې دا تر اوسه په کلي عبدالله کې په دغه غرو کې تر اوسه موجوده دي. که ته یې وګورې یوه هغه ده صحیح شو، یوه دغه ده او یوه واخواته ده او په غره کې چې کوم چمن ته کوم باډر ځي په د هر غره کې د دې تر اوسه ډېر شیان موجوده دي. د دې زموږ سره د ریلوې ټنل دغه مورچې تقریبا د دې زموږ سره ډېرې کمرې چې په هغه کې اوس چې کومه د اف سي حضرات دي دا کې اوسېږي ښه شو. نو موږ ته دا مورچې چې دغه موږ د دننه د خوا ښکاره کړو که ته دا وګورئ دا بلکل په کنکریټ چې کومه د غره ډبره ده په دې باندې جوړه کړې ده چې بیخي که زه دا درته ووایم چې یاره ګولۍ دا راکټ مارکټ د دې بلکل ښه برپوره مخنیوی کولی شي. دې لاندې چې کوم شی ورکړی دي هغه ډېر د کار شی ورکړی دي چې راسي نو اوس یې موږ ته دننه در ښکاره کوو. که ته وګورئ ډېر عجبه مطلب ډېر په خوند چې کوم د دې کارونو انګریز چې کوم ورکړی دي. زما کیمرمین دننه راسه بیخي ډېر د کمال ځای دی. د درنه مناظر که ته ورته وګورئ دوی د دې خوا څه هره خواته دوی خپل دغه ورکړی دي صحیح شولو. کیمرامین که ته ته ښکاره کړي دوی پر هر خوا باندې خپل نظر و صحیح شو. بیا په دې کې دوی داسې سرې استعمال کړي دي چې زه ومه یاره دا به ډېر په مشکله او ډېر په ګرانه مطلب دا ځای نړېدنګه او دغه کوم که دوی چت وګورئ چت یې داسې فټ راوستلی دی د غره سره نه بلکل سیم یې راوستلی دی یو شی یو رقم یې راوستلی دی څوک څه په دغه نه سي او دا لاندې چې کوم دغه جوړ کړی دی دا د غره سیمټ راچولی دی صحیح شو. نو دا داسې ځای جوړ کړی دی نه چې بلکل ډېر ښه ځای جوړ کړی دی نه. نو دا د هغه وخت مورچې تر اوسه په کلي عبدالله کې شته. نو که ته ورته وګورئ ډېر د ښکلي او ډېر د پروټیکټ لپاره چې کوم ځان جوړول هغه اوس ټول شته. نو دا مناظر چې تاسو وکتئ